پاکستان لروبر بیا خلکو په المنځونو د اختر لومړۍ ورځ پیل کړي. عرفان خټک پر له کراچۍ حال راکوي. دلته په پاکستان یا په کراچۍ کې هم د وړوکي اختر د مانځلو شروعات چې دي هغه د اختر د لمنځونو نه شوي دي، چېرته چې د کراچۍ په بیلابیلو پارکونو او جوماتونو او همداسې په نورو ځایونو کې د اختر منځونه چې دي هغه د شوي او د پاکستان د سلامتۍ لپاره دعاګانې چې دي هغه شوي دي. دلته په کراچۍ کې عموما چې کوم ځوانان دي هغوی چې کله هم دغسې د خوشحالۍ ورځې شپې وي نو دوی د ښار ځینې سیلګرۍ ځایونو ته ځي، هلته کې د خپلو همزولو سره خپلو ملګرو سره دغه خوشحالۍ موقع چې دي هغه یو په دوه زیاتوي. دلته ما ځینې کسانو سره خبرې کړي دي، د دوی خبرې هم تاسو ته اورم. د اختر ورځ ده او ډیر خوشحاله یو چې د اختر را باندې راغی، او که څه هم د مسافرۍ اختر دی، د مسافرۍ خو خوندور اختر نه وي، خو بیا هم ډیر خوشحاله یو. د ملګرو سره په چکر باندې ځو، کله کلیفټن ته، کله سویو ته، او کله د دو دریا خواته ولاړ د بریا ټاون خواته. ډیر خوشحاله یو. ټولو ته د اختر مبارک وي. نن مو چکر ووال وسرالو، سبا به انشاءالله بیا ځو، بله ورځ بیا ځو. دا د ملګرو سره دا درې ورځې اختر ده، انشاءالله دا په خیر تېروو. ډېر خوشحاله یو ماشاءالله، ډېر زبردست اختر ده. ټولو مسلمانانو ته اول د اختر مبارکي وایم. ډېر ښه خوشحاله اختر ده. نن مو پکې ډېره خوشحالي تېره کړه، په چکرونو ولاړو، چکر مو ووالو. امنیت ته که موږ ګورو نو امنیت په کراچۍ کې تر ټولو غټه ستونزه پاتې شوې. پولیس ترڅنګ رینجر محکمې چې کوم ځوانانو هغوی د ښار په بیلابیلو سیمو کې ودرول شوي وو په دې خاطر چې د دې ښار د خلکو اختر چې دی هغه خراب نشي، او یا هم په کراچۍ کې د ترهګرۍ کومه بده پیښه چې ده هغه رامخې ته نشي. عرفان خټک کراچۍ کې